دا د افغانستان پلازمینه کابل ښار دی. د ښار کې د میشتو قومونو رنګارنګیو جګو جوړو شوو ودانیو او د ښاریانو ظرافت کابل ښار ته ځانګړی رنګ ورکړی دی. د دې ښار هر وګړی یو ژوند دی او دا هر ژوند یوه ځانګړې کیسه لري. دا کیسه د سلګونو اړخونو ترڅنګ د یوې کورنۍ او د ژوند د ډیرو هسکو ټیټو یو جالب داستان لري. استاد حبیب الله رفیع هم د دې ښکلي ښار اوسیدونکی دی. استاد د دې ښار د ډیرو وګړو خلاف هر سهار د تورو کرښو په لیکلو او لوستلو پیلوي. هغه له شپږو لسیزو څه زیات د کتابونو پر لیکلو، څیړلو او خپرولو بوخت دی او له زړو متونو، کتابونو او پاڼو سره ځانګړې مینه لري. له کتاب سره د استاد د بېساري مینې د استاد خوب هم ترې اخیستی دی. په هغو وخت کې مثلا د ځوانۍ په جوش کې چې زه وم، هغه وخت زموږ سیمینارونه به زیات وو، خصوصا د داود خان د جمهوریت په دوره کې، او سیمینار ته به ما مقاله منلې وه، په هغو به مې فکر کړی و. کله به چې د سیمینار شپه شوه، زه به د شپې په 12 بجو راپاڅېدلم، په 2 بجو په 2 بجو به راپاڅېدلم او تر سهار پورې به مې خپله مقاله ولیکله او راسره یو به مې وړه. نو په دې ترتیب زه وخت ډېر فعال وم، د شپې مې هم کار کوه، د ورځې مې هم کار کوه. او جالبه دا ده چې زما خوب د مغو ځوانۍ نه تر اوسه پورې د 3 ساعتو نه زیات نه دی. په دې 3 ساعتو کې زما خوب پوره کیږي، ځکه دروند خوب لرم. په دې ساعتو کې چې زه ویده وم، په هېڅ شي نه خبرېږم. او د هغو نه علاوه چې ویده و هم وم، ویښ وم. نو په دې ترتیب ما په هغو وخت کې د شپې په 2 بجو کار کوه، د سهار د وخته مې کار شروع کوه. خصوصا د سهار د وخته کار زما ډېر ذهني تمرکز به و پکې، او هغه څه به مې چې په ذهن کې جوړ کړي وو هغه به مې سر ته ورسول، او هغه ژبه مې چې غوښتله په مغو ژبه به مې ولیکل. استاد په هیواد کې د وخت جګړې او ناخوالو په آرام پرېنښود او د مهاجرت پر کنډ او کپره لار یې ستړي ستړي قدمونه اوچت کړل. هغه په پېښور کې پوره 20 کاله پاتې شو او هلته یې هم فرهنګي فعالیت درلود. استاد وایي هلته خوشحاله و ځکه له ډېرو فرهنګي ملګرو سره یې ناسته ولاړه درلوده. په پېښور کې زه خوشحاله وم، ځکه چې هلته لیکوالو شاعرانو و، هغو ډېره مینه کوله، ما د ورورۍ مینه. د دې ځایه نه مو کله ارتباطات سره درلودل او هلته سره نږدې شو. د دوی غونډې وې، ادبي ټولنې وې، زه به هغو ته ورتللم. خصوصا د کال په پسرلي کې به د رحمان بابا عرس او سیمینار و، هغو ته به یې غوښتم ورتللم، به مقالې به مې پکې ویل، شعرونه به مې ویل. نو ادبي ژوند مې هلته ډېر ښه و. د پېښور د لیکوالو سره راشه درشه، ناسته پاسته، د دوی په غونډو کې ګډون، د دوی سره د فکر تبادله، او دا کار و. او د ژوند وسیله مې هم همدا د قلم لاره و. هلته موږ د جهادي څېړنو مرکز په نامه یو دفتر جوړ کړه. بیا په اسلام آباد کې د افغانستان د ثقافتي شورا وه، د هغو غړی وم. بیا موږ کلتوري ټولنه جوړه کړه، د هغو غړی وم. په دې ترتیب ښه مصروف وم هلته. استاد په هیواد کې د وضعیت په ښه کېدو سره د اطلاعات کلتور وزارت په غوښتنه بیرته کابل ته راغی او په دغه وزارت کې له یو څه کار کولو وروسته د علومو اکاډمۍ مشاور وټاکل شو. اوس کله بیرته کابل ته راغلی؟ په 1381 کې کابل ته راغلم، کله چې د نوی حکومت راغی، نوی نظام راغی. په کابل کې راغلم، د وزارت اطلاعات د خوا نه راغوښتل شوی وم، ډاکټر رحیم راغوښتی وم، سید مخدوم رحیم، هغه د اطلاعات و کلتور وزیر و. بیا د اطلاعات و کلتور د وزارت په عالي شورا کې وم. یو څو میاشتې مې هلته کار وکړ، د هغو نه بیرته زه اکاډمۍ ته راغلم، ځکه مخکې زه د اکاډمۍ غړی وم. اکاډمۍ ته راغلم، دلته د دارالمعارف رئیس مقرر شوم، د هغو هغه بنیادونه مې کېښودل. د هغو نه وروسته بیا د اکاډمۍ علمي مشاور وټاکل شوم، او اوس مې چې تقاعد کړی دی، بیا هم هغه مشاوریت کې کار کوم.
حبیب الله رفیع د پښتو ادب د بډاینې په موخه ان څو لسیزې د یوه کتاب د لیکلو او راټولولو لپاره کار کړی دی. هغوی چې بیا نه راځي د استاد هغه کتاب دی چې لیکلو یې پوره 40 کاله وخت ترې نیولی. ډېر کتابونه زما همداسې دي چې یو په یو نه یم ورته ناست. مثلا زما یو کتاب دی هغوی چې بیا نه راځي، دا په 40 کلونو کې لیکل شوی او دا د هغو کسانو دي چې زما ادبي دوستان وو یا د پښتو مشهور لیکوال وو، د هغو په د وفات په وخت مې لیکنې کړي، د زړه د درد او د احساس ډکې او په یوه خاصه ادبي ژبه دا مې کړي. دا د 40 کلونو په اوږدو کې پوره شوی او بیا ما د هغوی چې بیا نه راځي په نامه چاپ کړی دی. هغوی چې بیا نه راځي د استاد د خاطرو کتاب دی. په دې کتاب کې یې د هغو فرهنګي ملګرو خاطرې لیکلې چې استاد ورسره کتلي او لیدلې دي. په دې کې ډېرې جالبې خاطرې لرم، ډېرې زیاتې، او ما هغه خاطرې ټولې راوړي. یعنی مثلا ما داسې نه دي کړي چې فلانی د فلاني زوی و په فلاني وخت زیږېدلی. زه وایم چې له فلاني سره مې په فلاني وخت کې ولیدل، لومړی ځل لیدلو کې ما څه احساس کړل، وروسته مو بیا کله سره ولیدل، زموږ لیدنې پسې زیاتې شوې، بالاخره دوستي پسې پخه شوه. داسې هغه خاطرې دي چې هغه په کتابونو کې نشته، فقط زما په ذهن کې وي او ما د دوی په باره کې لیکلي دي. مثلا د نوري صاحب په باره کې ما لیکلي، نوري صاحب مې لیکلي دي، هغه ډېر کار کړی فولکلور ته، لیکن بیا داسې وخت و چې دی د کار نه لرې شو، بیا د اجیر په حیث په کندهار کې کار کوم. زه یو وخت کندهار ته تلم خاص د دې دپاره چې زه دی وګورم. ورغلم هغه مطبع کې کار کوه، نو از چاته مې وویل ما زه نوري صاحب ګورم، ما ویل زه نوري صاحب ګورم. وی هغه دي راته راویوست، غوږونه یې کاڼه وو، وضع یې خرابه وه. نو ستړیمش مې سره وکړل، ما ورته ویل زه راغلی یم ستا لیدلو ته. وی ته خو زما اشنا نه یې؟ ما ویل نه اشنا نه یم، زه ستا معتقد یم، زه د تا مرید یم، زه د تا شاګرد یم، زه د تا لیدو ته راغلی یم، د تا زیارت ته راغلی یم. یو څو ساعته مو خبرې سره وکړې، یو ساعت داسې نیم ساعت را سره ولاړ. بیا یې راته وویل زه خو دلته اجیر یم، کار کوم. وی که نور زیات ودرېږم بیا مې د کاره شړي، د کاره مې وباسي. نه که تکلیف نه کړي بیا به مازدیګر درسره بس ما کتل وشول، نور نه غواړم چې تا په تکلیف کړم. نو داسې خاطرې را سره دي. بیا یو وخت دی کابل ته راغلی و، زه پرې خبر شوم چې کابل ته راغلی، پښتو ټولنې ته ورغلم. هلته راغلی و، رښتین صاحب ته راغلی و. نو هلته مې چې ولید بیا هم ستړي مې سره وکړل، ورته ومې څنګه دي استاذ هغه دي؟ وی راغلی یم د تقاعد په پیسو پسې مې، لیکن دوی نه راکوي او زما کارونه ټول غلا شول، کتابونه مې هغه شول. دغه خاطرې ما ټولې راټولې کړي دي او هلته مې په منظم ډول د ده په سوانح کې راولي. د استاد رفیع سپورت خوښیږي، ګوري او نور ورته هڅوي، خو خپله یې ان په ماشومتوب کې هم کومه لوبه نه ده کړې. استاد وایي د سپورت نه کولو یې په فزیکي بڼه بد اغېز کړی او که اوس هم د ورځې څو قدمه پلی تګ ونه کړي روغتیایي وضعیت یې ښه نه وي. زه د تقریبا 27 کاله کې شکر لرم او د دې علت هم د ما د نظره همدا دی چې ما منظم سپورت نه دی کړی. البته ګرځېدلی یم، ډېر ګرځېدلی یم، لیکن منظم سپورت مې نه دی کړی او زه دا د شکر ناروغي د همدې علت بولم او د همدې عمله یې بولم. نو دغه سپورت رانه قضا شوی دی او اوس هم کوشش کوم چې د ورځې یو څو قدمه وګرځم، ځکه که ونه ګرځم د شکر هغه وروستۍ نتیجه به دا وي چې پښې به هم کار نه کوي او نور مشکلات به هم راته. استاد په ښه بڼه او رنګ د کتابونو له چاپ سره ځانګړې مینه لري او وایي تر ټولو د خوښې وړ رنګونه یې د هېواد ملي بیرغ رنګونه دي. د خوښې وړ رنګونه هغه مخامخ ګورې، تور، سور او شین. دغه رنګ ما لیونی کوي چې په هر شي کې ووینم، که په هر شکل وي، که په منظم شکل وي، که په غیر منظم، دا ما ورکش کوي. مثلا یو وخت یو سړی و، د هغه مدیر و د عرفان د مجلې، اسدي نومېده. زه به ورتلم ورسره ناست و، مقالې به مې ورکول. نو یو وخت یې کمیس اغوستی و، یو په یو مې سترګې ور واوښتې.
سترګې مې ور واوښتې، خوږ مې په سترګو ولګېد د کمیس. نو پوهېدم نه چې ولې. بالاخره آخر متوجه شوم چې په دې کې وړې وړې پاڼې وې، درې پاڼې، توره، سره او شنه، وړې وړې د بیرغ رنګونه پکې وو. نو زما د خوښې رنګونه همدغه درې دي. حبیب الله رفیع خپل ټول ژوند د ولس د کلتور او ادب د خوندي کولو لپاره ځانګړی کړی او خوشحاله دی چې په ولس یې د دې هڅو نیکي معلومه ده. استاد وایي د ولس د خواخوږۍ دا کچه هغه وخت ورته ښه معلومه شوه کله چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د مرګ اوازې خپرې شوې. هغه جالبه وه. ما عملیات وکړه په امیري روغتون کې. عملیات مې وکړه، د روغتون رخصت شوم چې کور ته راغلم، په لاره کې مې تبه شوه. زما شاګرد تدبیر هغو راوستلم، هغه مې هر وخت هر ځای ته بیایي. نو هغو ته مې وویل چې زما وضع خرابه ده، باید بیرته شفاخانې ته ولاړ شو. بیرته شفاخانې ته وګرځېدو. په دې لاره کې زه بېهوښه شوی وم. هلته چې ورسېدلم، هغوی خلکو وویل چې دا میکروب په وینه ګډ شوي دي او فشار مې ختلی و 214. نو زه هلته تداوۍ لاندې نیولی وم، په ځان نه وم خبر او دغه خبر فیسبوک ته ورکړی و. دغو نه خلکو دا فهمولي وه چې دی مړ شوی دی. ځینو کسانو ویلي چې دی مړ دی. نو دا زما د مرګ خبر و. بیا دی راغی زما سره یو څو خبرې وکړې. ما ورته چې نه، زه روغ یم، ژوندی یم. هغه بیرته نشر کا. بیا د دغې په ځواب کې تقریبا په 100,000 ایمیلونه راغلل او همدردي راغله، غمشریکي راغله. نو زه خوشحاله شوم چې ما چې د وطن غږ، د وطنوالو غږ پورته کړی دی او هغه هوا ته نه دی تللی، هغه په دې ولس کې خور شوی دی. یعنې ولس ته زما غږ رسېدلی دی. ما یو وخت د داود خان په وخت کې یو بیت ویلی و چې ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه، ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم. نو زه پوه شولم چې زما په مرګ واقعا زما خلک ودرېدل او زه خوشحاله شوم چې زما هغه غږ او مینې ځای نیولی دی. استاد حبیب الله رفیع د خپلو ملي ګټو او د ولس د حق غوښتلو لپاره سیاست هم کړی دی. زندان ته وړل شوی او آن په مرګ هم ګواښل شوی دی. استاد وایي له سیاست او هغو سیاسي ملګرو چې د ورسره د همدې هدف ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوله ښې خاطرې نه لري، ځکه سیاست ټول چل او فریب دی. سیاست مې هم کړی دی، لیکن متاسفانه سیاست دلته تجارت دی. زه په هغو وخت کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته شول، زه افغان ملت ګوند ته ولاړم او په دې هغه کې دومره وړاندې ولاړم چې د افغان ملت د جریدې مسؤل مدیر شوم او بالاخره حکومت بندي کړم او محاکمه یې کړم او زندان ته یې واچولم. لیکن هغه دوستانو چې زما ورسره لاره یې وکړې وه، هغو بېوفایي وکړه. نو د زندانه د راوتلو وروسته بیا ما هغه هېڅ پرېښود، لیکن لاره مې پرې نه ښوده. لاره مې هغه ملي لاره چې ټاکلې وه ځان ته. ما یوه قطعه ویلې، نه بدلېږم افغان یم څو چې یم، زه د ګران افغانستان یم څو چې یم، سر مې ایښی د افغان ملت په سر دی، په دې لاره به روان یم څو چې یم. نو په دې اساس هغه لاره مې هغه ملي لاره ځان ته ټاکلي او په همدې لاره مې قدم ایښی. هر کار مې چې کړی، که مې ادبي کار کړی، که مې تاریخي کار کړی، نصب العین مې هغه ملي کرښه ده او خصوصا په همدې ایډیالوژۍ مې هم څو کتابه لیکلي، ملي زاویه، ملي کرښه، ملي نړیلید، ملي موخه، ملي دریځ، څو کتابه مې لیکلي دي. او دا مې لاره ده. خپل وطن راته ګران دی، د خپل وطن سره مینه لرم او په دې اساس مې دغه لاره خوښه کړي. که مې هر څو جفاګانې لیدلي، بیا مې هم خپله لاره نه ده پرېښي. که هر څو حالات بدل شوي، بیا مې هم خپله لاره نه ده پرېښي. د کمونستانو په دوره کې د دې لارې پالل مرګ و، لیکن ما بیا هم پالله. زه د دوی په لاره نه ولاړم. د هغو نه وروسته د افراطي مسلمانانو په دوره کې هم د دې لارې پالل په پېښور کې مرګ و. خلکو به راته وي په دې پټیو کې مه ګرځه، څوک په دې ووژني. لیکن هغه وخت مې هم خپله لار وساتله او اوس یې هم ساتم
او څو چې ژوندی یم انشاءالله خپله لار به فعال. استاد تاسو وویل چې زندان ته هم یوړل شوی، زندان ستاسو دریځ بدل نه کړ؟ زندان خو ډېر ښکلی ځای و. په زندان کې سړی ډېر زیات هغه کېږي، زړور کېږي. د زندان نه د باندې سړی ډارېږي، وایي والله ضرر به راته ورسېږي، بندي به شم. چې بندي شي نو بیا به د لوڅو به څه د لامدو به څه لامدې شي. نو زه په زندان کې ډېر خوشحاله وم. هلته مې ډېرې لیکنې وکړې او جرأت مې پیدا کړ. یو وخت د زندان هغو قماندان زما ملګري منع کول، نه به پرېښودل چې راشي. بیا زه ورغلم، ورسره کېناستلم، ورته ومې ما ته زما د ملګرو مخه ونیسي، دا زندان دی، دا قانون دی. د انیس یو خبریال هلته ناست و، هغوی ځه وروره څوک چې بندي شي بیا په دې پسې نه ګرځي. ما بس ته به خبرې نه کوي. نو قماندان راته وویل څوک چې د حکومت مخالفین دي، دښمنان دي، موږ یې دښمنان یو. ما ورته وویل هوکې، موږ هم چې څوک د ملت دښمنان دي، موږ یې دښمنان یو. بس یو څو توندې خبرې مې سره وکړې. عسکر یې راوغوښتو ده ته چې هر وخت هر څوک راځي ورته پرېږدی. استاد وایي لاندی کوچ او پیروه یې ډېر خوښیږي او آن له ماشومتوب یې ورسره جوړه ده. د ما له نیکه مرغه دوې میندې وې. جالبه دا د سره بنې نه وې. یوه مې مور وه او یوه مې د تره ښځه وه، ترېنداره مې وه. هغو اولاد نه درلود. هغو زه د مور و پلار نه بېل کړی وم او د ځان اولاد یې بلدم. نو دواړو لورې یې نه د باندې درلوده. څه چې د هغو په واک کې و هغو به راکول. مثلا د ما د مور په لاس کې د هغه واک و، د شیدو، د مستو، د لبنیات، او د تره د مېرمنې په لاس کې مې چای او بوره او قند او چاکلیټ و دا شیان و. نو هغو به هغه دا کول په خپل وخت. مثلا په دې زمن کې داسې هم کېدل چې مور به مې چې غاړه وموښله کوچ به یې راکړي یوه اندازه، او د بلې مور مې چې ما ورته مورکه وي هغو به هګۍ راکړه، راته پخه به یې کړه په هغو کوچو کې، هګۍ به د هغو کوچ په دې هغو. نو په دې ترتیب زما هغه خوالې په خوالۍ کې وه. استاد رافي په علوم اکاډمۍ کې د رافي کتابتون په نوم یو لوی کتابتون لري او په دغه کتابتون کې د افغانستان په اړه په زرګونو تاریخي، ادبي، فرهنګي او لرغوني قلمي اثار خوندي کړي دي. د کوټې پښتو مجلې دي، د پېښور پښتو نشرات دي. مثلا یوه مجله د فولکلور په نامه وه، هغه په 1952 کال کې ما تاسیس کړه. زه مدیر وم د حکومت د خوا نه. هغه بیا کلونه وچلېدله. یا دا مثلا کلید مجله ده، په دې کې ما تقریبا 20 کاله کار کړی دی. او په اوله کې چې راغلي وو دا مجله به ما ساره به ورته ناست وم تیارولم. استاد چې کله له پېښور بیرته کابل ته راګرځي، یو موټر د کور کالي او 2 موټره کتابونه له ځان سره راوړي او وایي خوښ دی چې کابل ته له یو لوی کتابتون سره راګرځي. استاد ویل کېږي چې تاسو کله د پېښور نه کابل ته بیرته راستنېدئ، 2 موټره مو کتابونه وو او 1 موټر مو د کور کالي وو. تقریبا د کور کالي خو دومره نه وو، څه کالي به وي د هغه د ملنګ سړي، زما ژوند د ملنګۍ ژوند. او یو مجلې د ما سره مصاحبه وکړه، کلید مجلې، چې تا د پېښور نه څه راوړل. ما ورته ویل ما زه خوشحاله یم چې خلک د پېښور نه په موټرو وسلې راوړي، او زه خوشحاله یم چې ما 2 موټره کتابونه راوړل. نو دا زما دپاره د خوښۍ وړ ده او هغو په مرکه نشر کړه او دا ډېره مشهوره شوه. نو په دې اساس واقعا چې ما 2 موټره کتابونه راوړلي، څه به د کور کالي هم ورسره وو. خاصلي بار زما همدغه 2 لارۍ کتابونه وو چې اوس مې هغه راوړي، اکاډمۍ ته مې بخښلي دي او د اکاډمۍ کې مې کتابتون جوړ کړی د رفیع کتابتون په نامه، او هغه کتابونه تنظیموم او بیا به دوی ته تسلیموم. په دې اکاډمۍ کې به د ځوانانو د استفادې لپاره. استاد حبیب الله رافي اوس مهال علومو اکاډمۍ تقاعد اخیستی، خو د شوي تړون له مخې اوس هم اکاډمۍ ته راځي او دلته پر خپلو فرهنګي او ادبي کارونو بوخت وي.